بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة مدنية. سورة بقرة دا مدني سورت، یعنی لکه پرون چې موږ وویل بعد له هجرت د نبی علیه الصلاة والسلام څخه نازل شوی دی، چې نبی علیه الصلاة والسلام له مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته ولاړی، بیا دا سورت په مدینه منوره کې نازل شو. نو مدني سورت د 280 آیات ده. سورة البقرة سورة بقره یې بولي. سورة البقرة مدنیة، درې ټکي شو دلته. سورتون توری راغی، بقره توری راغی، مدني توری راغی. د مدني معنا خو موږ وکړه، مدني دا معنا چې تر هجرت له مخه وروسته نازل شوی. سورة البقرة سرت ته سرت وایي. سرت چې ده ماخوذ ده، یعنی اخیستل شوی ده له سور البلد. سور البلد هغه دیوال وي چې پر ښار باندې راګرځېدلی. پخوا د ښارو دفاعي سیستم داسې و چې یو غټ دیوال به پر راګرځېدلی. پر دکندار باندې هم و، بیا په سره بیاران شو. ما خپله د هغه بعضې حصې لیدلي دي مخکې وې. نو دا ته سور البلد یعنی هغه دیواله ته وایي چې پر ښار باندې ګرد ورد راګرځېدلی. دا سرت ته چې سرت وایي دا هم داسې ده لکه هغه دیوال پر ډېرو احکامو مشتمل ده، پر هغو راګرځېدلی ده. نو له هغې تشبیه وجې سرت ورته وایي. هر سرت ته سرت په دې معنا وایي. او سورة البقره کې معنا د غوا سرت، د غوا سرت. بل ځای بیا راځي د مچۍ سرت، د میږي سرت، د عنکبوت د غڼې سرت. امام بخاري رحمت الله علیه پر دې خبره باب یې ښی دا روا ده سړی دی ووایي سورة البقره یعنې د غوا سرت. بیا د دې دپاره ډېر دلایل پیش کړي دي چې دا روا ده، له نبي علیه السلام یې نقل راغلی. د غوا سرت دا معنا د غوا قصه پکښې ده. په دې سرت کې بیا وروسته راځي بني اسرائیلو کې مړی وسی قاتل یې نه و معلوم. بیا موسی علیه السلام الله ته رجوع وکړه، الله وحی نازله کړه چې غوا دې حلاله کړي. د غوا په یو جز دې دا مړی ووایي، مړی به را ژوندی شي، خپل قاتل به وښي. بیا دې هغه چم وکړي، قاتل معلوم شي. نو دا د غوا قصه ده، بیا به وروسته راځي. دغې قصې ته سرت منسوب کړی ده د غوا سرت دا معنا چې یعنې هغه سرت چې د غوا قصه پکښې ده. که څه هم په دې سرت کې نورې قصې هم شته. د موسی علیه السلام واقعات کې راځي
د داود علیه السلام واقعات کې راځي، د ابراهیم علیه السلام راځي، د سلیمان علیه السلام راځي، د عزیر علیه السلام، یا نور داسې واقعات. خو په هغو یې نه کوي نامداره، د غوا سرت یې وباله. ځکه د غوا په قصه کې چې کوم اثبات د کوم اصولو ده په نورو کې نسته. د غوا په قصه کې یو معجزه ثابته سوه د پیغمبر. موسی علیه السلام ورته وویل چې غوا حلاله کوي، د غوا په یو جز باندې دا مړی ووهي، مړی راژوندی کېږي. دوی چې هغه چل وکوي مړی راژوندی شي. دا د موسی علیه السلام دپاره معجزه وه. او دغه واقعه د الله د قدرت اظهار و چې الله مړی له مرګه وروسته بیا راژوندی کولی شي. او دغه قصه د قیامت اثبات و چې له مرګه وروسته ژوند راغی. نو دا ټولې فایدې پکښې وې، له دې وجه یې سرت منسوب کوي و بقرې ته سورة البقره یې ووایي. سورة البقره مدنیة، دا مدني سورت. سورة بقره چې دا هر سورت په قرآن کریم کې یوه دعوه لري. دعوه معنا یوه خاصه موضوع وي، پر هغه موضوع باندې بحث کېږي. که څه د موضوع له اړخه څخه مختلف مسائل پیدا کېږي، خو مقصود بالذات هغه مسله وي. نو دلته په سورة بقره کې موضوع د سورت توحید فی العبودیت د الله ده. توحید فی العبودیت به بیانوي. وروسته به بیا راځي په 20 نمبر آیات کې، یا ایها الناس اعبدوا ربکم. یا ایها الناس، ای انسانانو، اعبدوا ربکم یعنی وحدوا ربکم. تفسیری جلالین کې د اعبدو تفسیر په وحدو راغلی دی. وحدوا ربکم یعنی رب واحد وبولئ. دغه مدعا ده، پر دغه سورت باندې به بیا خبره کېږي. نو دعوه د سورت توحید فی العبودیت، د سورة بقرې دعوه توحید فی العبودیت په 20 نمبر آیات کې برخه. تر 20 نمبر آیات پورې دا شل آیاتونه چې مخکې ذکر کېږي دا به د مقدمې په شکل بیانېږي. هلته به بیا موضوع بیانېږي، بیا به پر موضوع باندې بحث کېږي. او سورة بقره چې دا 4 قسمو ته ویشل سوی ده، پر 4 قسمه ویشل سوی ده. اول قسم د دې سورت چې دا تر آیات نمبر 9 پورې به بیانېږي. دویم قسم بیا له هغه ځایه شروع کېږي تر آیات نمبر 106 پورې. دریم قسم بیا بیانېږي له هغه ځایه څخه تر آیات نمبر 253. څلورم قسم به تاخیر د سورت وي. نو 4 قسمه صحیح سورت پر 4 حصې وویشل سي. اوله حصه یې له سره شروع کېږي تر آیات نمبر 9. دومه به بیا له هغه ځایه تر 106 پورې. دریمه به بیا له هغه ځایه تر 253. څلورمه به تاخیر د سورت. بیا په دې 4 حصو کې هره حصه 4 بحثه باندې ویشل کېږي. هره حصه ځان ته پر 4 بحثه ویشل کېږي. اوله حصه هم پر 4 بحثه ویشل سوې ده. اول بحث یې له سره شروع کېږي تر آیات نمبر 60. دا به اول بحث. البته یوه خبره دا هم پکار ده چې وشي چې د سورة فاتحې د الحمدلله او د سورة بقرې تر مابین ربط په چیش کې ده.
نو د ربط خو ډېر وجوهات بیان سوي دي. ربط په مابین د سرتو یا په مابین د آیاتو کې دا عقلي وجوهات دي، داسې منصوصي تصریح نه ده راغلې. د تفسیر د علماو استنباط د هغو د خپله ذهن څخه دغه وجوهات ویلي دي. نو د الحمدلله او د سورت بقرې په مابین کې یو ربط دا ده. په الحمدلله کې دا وویل چې اهدنا الصراط المستقیم، مطالبه د هدایت یې وکړه چې اهدي ښوونه وکړه موږ ته الصراط المستقیم د سمې لارې. دا مطالبه سوه. سورت بقره کې د دغې مطالبې جواب راغی. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. الله د هدایت وسیله ور وښو، هلته خو سوال وسو چې یا الله موږ ته هدایت وکړي. دلته د هدایت وسیله ور وښوله سوه چې ذلک الکتاب لا ریب فیه، دا له شکه وتلی کتاب د هدایت د متقینو دپاره دغه ده، بس دا د هدایت لار. او بل ربط یې په دې کې ده، په سورت فاتحه الحمدلله کې وویل الحمدلله رب العالمین. رب العالمین رب د مخلوقاتو. رب دلته ذکر سی په سورت بقره کې په آیات نمبر 21 آیات نمبر 22 کې د ربوبیت تفصیل راځي. اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم، یا داسې په بل آیات کې دا د ربوبیت تفصیل دی. نو دا ربط ته تفصیل سی د اجمال سره. دا د ربط نورې وجوهات هم شته، خو دغه وجوهات دلته کافي دي. دا یې ربط سی او خلاصه یې موږ بیان کړه چې څلور قسمه څلور حصو ته ویشل کېږي. اوله حصه له د سره څخه تر آیات نمبر 90 پورې دا د توحید بحث. له آیات نمبر 90 چې وروسته راځي تر 180 پورې هغه د رسالت مسله ده. رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د نورو انبیاو دا ثابت دی. له آیات نمبر 180 چې واخیستل شي بیا تر آیات نمبر 253 پورې هغه بیا د قتال د جهاد مسله بیانوي. له 253 بیا تر سره تر پایه پورې د انفاق مسله بیانوي. انفاق یعنی د الله په لار کې مال مصرفول. نو دا خلاصه د بحث د سرت سوه. یوه حصه یې په توحید کې راله، بله یې په رسالت کې راله، بله یې په قتال و جهاد کې راله، بله یې په انفاق کې راله. بیا نو سرت ختمیږي. او اول بحث خو چې موږ وو چې د اولې حصې اول بحث ده، دا له سره څخه بیا تر آیات نمبر 20 پورې ده، یعنې 20 آیات. دې کې دوې خبرې راځي. په دې بحث کې دلته په اول بحث کې دوې خبرې راځي. یوه خبره دا ده تعریف د قرآن کریم به بیانوي. دویمه خبره دا ده چې تقسیم د انسانانو و درو قسمو ته کوي. یو مخلص مؤمنان دي انسانان، یو ښکاره کافران دي، یو منافقین دي چې مذبذب خلک وي، په خوله یې اسلام وي په زړه کې یې کفر. دغه درې قسمه بیان دي. اول وار تسرت په سر کې د قرآن کریم تعریف درته کوي، ځکه قرآن کریم چې ونه پېژندل سي نو بیا خو بحث نه دی کېږي، تعریف خو یې ضرور ده. دویم به بیا مخلص مؤمنانو یو څه صفات درته بیانوي چې مخلص مؤمنان سړی وپېژني.
دریم به بیا ښکاره کافران بیانوي چې په مقابل د مخلصو مؤمنانو کې او څلورم بحث به بیا منافقین وي تر آیات نمبر اول دویم آیات کې دویم نمبر آیات کې تعریف د قرآن کریم دی بیا هغه وروسته دریم څلورم پنځم په دې درو آیاتو کې مخلص مؤمنان بیانوي بیا له هغه وروسته په دوو آیاتو کې ښکاره کافران بیانوي له هغه وروسته بیا 14 آیاتونه راځي په هغه 14 آیاتو کې د منافقینو بحث د منافقینو څه خصلتونه هم بیانوي د هغو دپاره یو مثال هم بیانوي د هغو د دنیا او د آخرت انجام هم بیانوي نو دغه خبرې به وي دا خبرې چې خلاص شي بیا باب ختمیږي اول وار تعریف د قرآن کریم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم تفسیر جلالین جلال الدین سیوطی صاحب خو دا معنا کړې د الله عالم بمراده بذلک الله بعالم په مراد خپل په دې چې د الله به څه مراد وي هغه به الله ته معلومې موږ ته نه دي معلوم نو ځکه د الف لام میم له متشابهاتو د قرآن څخه بلل کېږي چې معنا یې پوه شي دا د موږ ته معلومه نه ده خو چا یې دا تاویل کړی ده په ډېرو تاویلو کې دا تاویل په زړه پورې تاویل هم ده چې الف معنا الله رمز د له الله څخه لام معنا لازم میم الف معنا اول الف معنا اول لام معنا لازم میم معنا مؤمن دا درې کلمې ځینې وفهمي د ده درو کلمو په مابین کې چې ربط راځي ټوله جمله جوړېږي نو دغسې جوړېږي چې اول لازم علی المؤمن تعلم هذا القرآن اول لازم پر مؤمن باندې زده کړه د دې قرآن چې قرآن زده کړي له هغه وروسته بیا نور علوم زده کوي که قرآن نه زده نور علوم یې زده کول پر ځای د دې چې دا علوم سبب د هدایت وګرځي سبب د دلالت ګرځي او چې قرآن زده کړي بیا نور علوم زده کوي نو بیا فرق نه کوي حدیث کې هم راځي نبی علیه الصلاة وسلام دوه حدیثونه دي یو حدیث د مشکات د کتاب العلم په سر کې راځي نبی علیه السلام بلغوا عني ولو آیة وحدثوا عن بني اسرائیل ولما څخه نقل کوي که څه یو آیات وي خو د بني اسرائیلو واقعات هم ذکر کوي بل حدیث کې راځي هم دا هلته نږدې د موسی علیه السلام عمر رضی الله عنه د تورات ورقې راوړي د نبی علیه السلام مخکې وویلې نبی علیه السلام سخت انکار پر وکړي چې دا پردي شیان مه ګوري انکار یې پر وکړي سخت او وروسته بیا اجازه وکړه چې د بني اسرائیلو واقعات بیانوي نو شارحینو تطبیق دا کړی ده چې دا په اول امر کې د صحابه له قرآن سره رابطه ښه راسخه لا نه وه نو نبی علیه السلام منع ځینې وکړو پردي شیان مه ګوري بیا ذهن غلطېږي بیا چې د صحابه عقیده راسخه سوه د قرآن په ذهن کې راغی قرآن یې زده کوي بیا نبی علیه السلام اجازه ورته وکړه چې د بني اسرائیلو څخه واقعات نقل کوي چې توسعه د علم راسي پراخي د علم راسي نو دغسې چې اول وار سړی قرآن زده کړي له هغه وروسته چې بیا نور کتابونه وایي نور سبقان وایي یا بلکې عصري علوم وایي نو هغه ګټه کوي او که وار له واره نورو علومو ته مخه کړه نو هغه پر ځای د دې چې ګټه وکړي تاوان راوړي نو دا یو تاویل ده چې اول لازم علی المؤمنین تعلم هذا الكتاب ذلک الکتاب دغه کتاب چې ده ذلک الکتاب دا کتاب لا ریب فیه شک نسته په دې کتاب کې هدی للمتقین هدایت کوونکی د پرهیزګارانو قاضي بیضاوي پر دې ځای خبره کړې ده چې دغه آیات درې جملې دي جلا جلا درې جلا جلا جملې ذلک الکتاب یوه جمله د ذلک مبتدا د الکتاب یې خبر ده
ذالک الکتاب دا کتاب یعنی دا کتاب داسې کتاب ده دا قرآن کریم چې دا کامل ده په کتابیت کې د کتابیت حق ادا کړی ده په کتابیت کې داسې کامل ده چې په نسبت و کتابیت د نور کتابونه دی دي لکه بیخي چې هغه کتابونه یې ذالک الکتاب ده موږ هم په پښتو محاوره کې وایو موږ وایو دغه نو سړی ده نو دا بل خو هم سړی ده خو د ده د سړیتوب په مقابل کې د دا بل سړیتوب لکه نیستي دی ده دې ته نو سړی وایي هر شی چې د هغه مدحه کوو موږ وایو دا ښه شی ده دغسې دغه ذالک الکتاب دغه کتاب ذالکه اشاره و چشت ده دې کې دوې توجیهګانې راځي یوه دا ده بعضې مفسرونو وایي چې الف لام میم چې ده دا اسم له اسماو د قرآن ده د قرآن نوم ده نو چې دا د قرآن نوم چې بیا ذالکه اشاره و الف لام میم ذالکه دغه الف لام میم چې نوم ده دا کتاب ده په کتابیت کې کامل دلته یو سوال دا کوي چې دلته خو هذا پکار و ځکه دغه الف لام میم خو ذالکه ته ډېر نږدې ده ذالکه خو اشاره و بعید ته کېږي نو هذا به راوړ چې اشاره و قریب ته دی وایي دلته ذالکه راوړ د هغه اسماء اشاراتو چې اشاره بعید ته پکېږي دلته اشاره په دې سره وکړه و بعد رتبې د قرآن ته چې قرآن که څه هم ذکر یې نږدې ده خو رتبه یې ډېره لوړې ده بعد رتبې لري په هغه وجه باندې د ذالکه اشاره کار کړه ذالک الکتاب دا کتاب ده یعنی کامل ده په کتابیت بله توجیه دا ده چې ذالکه اشاره و هغې خبرې ته ده چې په سوره مزمل کې الله پاک نبی علیه السلام ته وویل انا نحن ننزل که څنګه د علیک قولا ثقیلا داسې یو خبر ده چې موږ به پر تا قول ثقیل نازل کړو قول ثقیل دا معنی احکام به پکې وي مکلفیتونه به پکې وي هغه خو په ابتدا د وحی کې نازل شوی د سوره مزمل بیخي په اول د نبوت کې نازل شوی دلته اعلی هغه خبره ورته وکړه چې ذالک هغه موږ چې وعده د نزول د قول ثقیل در سره کړې وه دا هغه کتاب ځکه دې کې احکام ستا راړخي دي ذالک الکتاب دا کتاب د داسې کتاب ده چې کامل ده په کتابیت کې ولې ده د کتابیت کامل ده کتابیت یې ولې کامل ده کتابیت یې له دې وجې کامل ده چې لا ریب فیه شک نسته پکې کتاب په خپله موضع د شک نه ده چا چې شکونه پیدا کړي دي هغه د دوی د ذهنیت خرابي ده په کتاب کې نقصان نسته لا ریب شک نسته فیه په دا کتاب کې شک نسته چا چې شک پیدا کړی ده هغه د دوی د ځان نقصان دا بله جمله سوه چې لا ریب شک نسته فیه په دا کتاب کې نو دا یې کمالیت د دې څه چې شک نه پکې راغی ځکه د قرآن کریم څخه راځي خواته اصح د کتابو په ټولو کتابو کې بخاري ده صحیح بخاري هم 14 که 22 ځایه د علماو تر تنقید راندې راغلي دي سوالونه پر شوي نو او قرآن کریم داسې کتاب ده چې له هغه وخته څخه بیا تر اوسه پورې د هیڅ عالم تر تنقید لاندې یو توری هم نه ده راغلی له شکه وتلی کتاب ده هدی للمتقین هدایت کوونکی د پرهیزګارانو لره نیکانو خلکو لره هدایت کوي نو دا د قرآن کریم تعریف صحیح چې په کتابیت کې کامل د دایه یاو له شکه وتلی د دایه دوه هدایت متقینو لره د دایه درې دغه درې خصلته چې کې راسي دا نو قرآن کریم ده هدن هدایت ده هدن مصدر ده حمل مبالغتن سوی د قرآن خو هادي ده پر هادي باندې د هدن اطلاق مبالغتن سوی ده
لکه زید عدل یا زید علم داسې هدن هدایت کوونکی د للمتقین پرهیزګارانو د هدایت دپاره یې متقین خاص کړو که څه هدایت خو ټولو خلکو ته کېږي خو متقین یې په دې وجه خاص کړو چې متقینو دپاره ګټه رسوي متقین جمع د متقي ده متقي ماخوذ له تقوا څخه د تقوا ځان ساتلو ته وایي نو تقوا یې دلته پر درې قسمه ویشلې ده یو تقوا د عوامو د هغه دا ده چې له شرکه ځان وساتي خالي له شرکه ځان وساتي بل تقوا د خواصو ده هغه دا ده چې له ټولو مناهیو څخه له نارواو کارو ځان وساتي بل تقوا د اخص الخواصو ده تقوا د اخص الخواصو دا ده چې ذهن له ماسوا له اعلی له شغله له هره شغله څخه وساتي خالي د اعلی عظمت لویې په ذهن کې نو دلته له متقین څخه درې سره معناوې مراد دلته یو سوال شوی د تفسیر جلالین کې جواب راغلی ده ته وا دا کتاب هدن هدایت ته للمتقین متقیانو لره متقي خو هغه ده چې ټول روا کارونه کوي ناروا کارونه یې پرېږدي نو دې ته خوا د هدایت شوی د له هغه وروسته نو بیا هدایت ته څه شي ورته کېږي دا خو تحصیل د حاصل راځي هدایت حاصل شوی د ته اوس هدایت ورته کوي نو تفسیر جلالین جواب کړی د متقین ای السائرین الی التقوا مراد د متقینو هغه خلک دي چې تقوا خواته مخه کړي د تقوا خواته روان وي نو بیا چې د تقوا اراده دی وکړي د تقوا لار به په څه شي پیدا کړي هغه به په قرآن پیدا کړي نو دلته اطلاق د متقی پر هغه چا چې اراده د تقوا یې سوي اطلاق د متقی بالفعل پر سوی د تفاولن د وجه د نیکپالۍ دا د قرآن کریم تعریف اوس اوله ډله د انسانانو بیانوي چې مخلص مؤمنان دي الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون دا په درې صفته د دې اختصاص راغی متقین الذین هغه کسان دي یؤمنون چې یؤمنون په معنا د یصدقون ده چې دوی تصدیق کوونکي وي الغیب پر غیب باندې تصدیق کوونکي وي یؤمنون بالغیب تصدیق پر غیب غیب ما غاب عن البصر هغه چې له سترګو څخه غایب لسترګو چې غائب وي الله جل جلاله موږ په سترګو نه دی لیدلی ایمان پر لرو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم موږ نه دی لیدلی دا موږ خلکو که څه هم صحابه ولیدلی ایمان پر لرو قیامت هم نه دی لیدلی ایمان پر لرو دوزخ هم نه دی لیدلی جنت هم نه دی لیدلی نو دا ایمان بالغیب ده پر غیب باندې ایمان لري الغیب ما غاب عن الحواس یا غاب عن البصر یا غاب عن الحواس له حواسو غائب وي نه په سترګو ویني نه غږ اوري نه بوی پر درځي نه لاس وروړای شي دغه نو غیب غیب دوه قسمه ده یو غیب هغه شی ده چې په خپله خو غائب وي غیب په معنا د غایب یعنی پټ لیکن د دلائلو په لحاظ باندې ښکاره وي دلائل پر وي لکه د الله وجود په خپله غائب ده پټ ده مګر دلائل پر شته د نظام کائنات پر دلیل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام رسالت دلائل پر شته معجزې دلائل وو یا مثلا نقل د قرآن دلیل ده یا د آخرت راتلل دلیل نقلی په قرآن کې پر ویل سوی ده دا نو یو قسم غیب دی بل قسم غیب بیا هغه ده چې علامات و دلائل هم نه لري غیب وي دلائل نه لري هغه غیب داسې علم ده چې هغه په اعلی پورې خاص ده بل چا دپاره نسته نو دلته هغه اول قسم غیب ځینې مراد ده چې غایب له حواسو وي دلائل پر وي او دویم صفت په د مؤمنانو دا وي چې ویقیمون الصلاة او دوی لمونځ کوي یقیمون الصلاة یعنی
دی راتګ په لمانځه سره کوي سره له حقوقو د لمانځه د لمانځه حقوق یې ټول ادا کړي لمونځ کوي د لمانځه حقوق یې ټول ادا کړي لمونځ خو له درو شیانو جوړ د افعال دي اقوال دي احوال دي افعال معنا کارونه اقوال معنا خبرې احوال معنا د زړه کیفیت له دا درو شیانو جوړ ده چې دا زړه سره شیان کې جمع سي نو لمونځ بیا اقامت د لمانځه بلل کېږي یقیمون الصلاة سهل منځونه کوي افعال یې برابر وي افعال یې لکه قبلې ته درېدل لاس وږو ته پورته کېدل لاس په ترنامه لاندې نیول یا داسې نور شیان او اقوال یې برابر وي له الله اکبر یې واخه بیا تر السلام علیکم ورحمت الله پورې ټول صحیح وایي احوال یې برابر وي امام غزالي رحمت الله علیه احوال ورته ثابت کړي دي چې په احوالو کې حضور قلب د چې زړه بدالته وي فهم المعنا د معنا وي چې هغه توري ویلی شی معنا بفهموي تعظیم د الله رویي به په زړه کې راځي خوف رجا دي بیرېدل و امید کول او اخر کې حیا د الله څخه چې د الله د دونه لوی ربوبیت د دې دونه عظمت دا ناقص عبادت سره د الله وشرمېږي دا احوال نو چې افعال او اقوال او احوال ټول کې راسي دا اقامت د لمانځه د لمونځ صحیح او درېیمه علامه د مؤمنانو دا د متقینو ومما بعضې له هغه ماله رزقنا چې موږ په رزق ورکړي دي له هغه څخه هم دوی ینفقون نفقه کوونکي له هغه څخه څه مال مصرفوي بعض یې مصرفوي ټول مال دې نه مصرفوي ځکه په ټول کې خو بیا د ده احتیاج راځي دی بیا وغلا و وسوال و دغه ته مجبوري مما من تبع زیاده بعضې د مال هغه مال رزقناهم دا یې ده ته جرأت ورکوي پر انفاق الله وایي دا ستا په لاس کې دا موږ رزق درکړی نو سته دغه لرې کې نور رزق هم الله درکوي ينفقون دی نفقه کوونکي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون وينفقون درې صيغې وویلې در سره د مضارع دي يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ينفقون دا در سره د مضارع استمراري تجددي پایده کوي یعنی پر دغو افعالو پر دغه خصلتو باندې به استقامت و دوام راغلی او والذین بل هغه څوک متقین دي یؤمنون چې ایمان لري بما پر هغه کتاب انزل الیک چې تا ته نازل شوی وما پر هغه کتاب هم ایمان لري انزل من قبلک چې تر تا مخکې نازل شوی وبالآخرة پر آخرت هم خاص دی یوقنون یقین لرونکي پر آخرت دغه خلک یقین لري دا بیا آیات نمبر 4 بیان کوي دا په نسبت و اهل کتاب ته ده چونکې سرت مدني سرت په مدینه منوره کې د مؤمنانو ترڅنګ یا د عربو ترڅنګ اهل کتاب یهود هم اوسېدل نو علی یهودو ته هم ترغیب ورکوي والذین هغه خلک هم متقین دي یؤمنون بما انزل الیک چې ایمان لري بما پر هغه انزل الیک چې تا ته نازل شوی پر قرآن ایمان لري وما پر هغه کتاب هم ایمان لري انزل من قبلک چې تر تا مخکې نازل شوی د تورات هم مني قرآن هم مني لکه عبدالله بن سلام چې له یهودو څخه و ایمان یې راوړی و دواړه کتابونه یې منل وبالآخرت پر آخرت هم دی خاص دی یوقنون یقین لرونکي پر آخرت خاص دی یقین دا یې رد وکوي پر یهودو باندې یهود هم آخرت مني قیامت مني جنت و دوزخ مني لیکن دا هغو منل دی دا لکه نه منل ځکه دوی وایي لن تمسنا النار الا ایاما معدوده دوی وایي موږ الله یو څو ورځې دوزخ ته اچي بل ځای بیا وایي لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا خاص یهود به جنت ته داخلیږي دغه د دوی دعوی چې دي دا بې ځایه وي نو د دوی یقین پر آخرت یې داسې وبالو لکه نه یقین
نو ځکه مؤمنان خاص کو بالآخرة هم یوقنون پر آخرت خاص د یقین لري یو خو بالآخرت یې چې دا تعلق تر یوقنون پورې نشي متعلق ته د متعلق مرتبه ورسوي دا یې را مقدم کوي حصر یې پیدا کوي بل هم راوړو هم د پاره د حصر ده نو حصر د یقین یې په خاص په مؤمنانو کې وکړي اولئک دا کسان چې دي علی هدن پر هدایت من ربهم لرب خپله و اولئک هم المفلحون دا خلق کامیاب دا بیا آیات نمبر 15 ده په دې آیات کریمه کې د مؤمنانو صفت خو په هغه 3 نمبر آیات کې بیان کوي چې ایمان بالغیب لري لمونځ کوي او انفاق کوي په دغه آیات کریمه آیات نمبر 15 کې بیا د دوی د ایمان و د دوی د اصلاح دنیوي ګټه هم بیان کړه او اخروي هم بیان کړه دواړې بیان کړه اولئک دا کسان چې دي اولئک هغه کسان په اولئک سره اشاره و هغو ته وسوه چې موصوف په درو صفاتو په ایمان بالغیب په اقامت د صلات په رزق ورکولو انفاق کولو باندې اولئک اشاره دا وت دا علی هدن پر هدایت او هدایت دی تسوی د من ربهم لرب دی دا هدایت د رب لخوا تربیت و پالنه یې رب کړې د اعلی کړې اعلی هدن من ربهم یو خو یې اعلی راوړ اعلی د پاره د استعلا مستعملیږي اعلی هدن یعنی دا خلق سی دی اعلی هدن سربیره پر هدایت لکه زیدون علی سطح زید پر بام سربیره دا پر هدایت سربیره دی معنا پر هدایت قابض دی هدایت داسې په قبضه کې راوستلی ده چې یوې خواته نسای ځینې خلاصېدای علا د استعلا دپاره د معنا دی پر هدایت غالب دی نو ځکه علا هدن ووایو علا هدن دا پر هدایت دی او دغه هدایت داسې هدایت ده چې دوی په خپله د دوی په وس کې نسته دا من ربهم د دوی رب دا هدایت و دوی ته کړی دی دا هدایت د رب دی د هدایت مرتبې چې دي دا څلور دي دا څلورمه مرتبه د هدایت هدایت اوله مرتبه انابت ورته وایي وروسته به بیا په سوره شورا کې راسي د انابت بحث انابت دا ده چې سړی میلان و حق ته لري یو علمي مجلس ته ور روان وي په دې نیت ور روان وي تال کې شی معقولې خبرې مې ځینې واورېدې عقل ومنلې نقل ومنلې عمل به په وکړه دا ته انابت وایي او که په دا نیت علمي مجلس ته ور روان وي چې ته ودرې ورته وبه ګورې که د مازې د وابي اشاره ځینې واورېده دستي به ټاپه پر ولګوې چې دا وابي ټلیفون دې پټ په جیب کې اخیستی یې خبرې یې ثبتوي چې مازې یو شی ځینې پیدا کړي دا نو بیا هدایت په دې کې بیانوي او که د دې دپاره ورغلی چې کومې ښه خبر ځینې واورېده وبې منم بیا الله دغه سړي ته ګټه ورکوي دا انابت او دویمه درجې څخه تعبیر په هدایت کېږي هغه خو نو دا داسې هغه خبره ومني له درېیمې درجې څخه تعبیر په استقامت کېږي چې پر هغه منلي خبر دوام سي وکړي څلورمه درجه بیا ربط القلب ورته وایي زړه یې له حقه سره وتړل دا بیا الله کوي دا کار دا فیضان د هدایت د څلورمې مرتبې په دنیا کې الله پر سړي کوي چې بیا یې زړه له حقه جلا کېږي نه داسې له حقه سره وتړل او دا له ربه څخه ده دا د سړي خپله سایه نه ده دلته څلور سره مرتبې بیان شوي ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین هدایت د متقین تفسیر موږ دا کړی و چې سایرین له تقوا چې تقوا کې اراده وي دا یې د انابت مقام دی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
چې ایمان پر غیب ولري لمونځ کوي او نفقې کوي نو دا خوا د هدایت صحیح په هغه مقصد ته ورسوي او له دغه هدایت یې په مضارع سره تعبیر وکړي یؤمنون یقیمون ینفقون دا دلالت پر استمرار کوي مضارع دپاره د استمرار تجددي ده چې دوام پر وکړي دا استقامت او دغه څلورمه مرتبه یې ربط القلب صحیح چې زړه یې له حقه سره وتړل شي اولئک علی هدی من ربهم دا په دنیا کې اعلی د عباداتو ګټه داسې ورکړي چې د زړه له حقه سره وتړل شي زړه یې له حقه سره داسې تړل کېږي چې حقیقت ورته ښکاره شي پرون موږ وویل حقیقت داسې ورته ښکاره شي په عباداتو کې چې کم مرغوب کیفیت د هغه وویني لکه په سترګو چې یې ویني په ګناهونو کې چې کم منفور کیفیت د هغه وویني نو ګناهونه منفور ورته ښکاره شي عبادات مرغوب ورته ښکاره شي لکه موږ ته چې اوس مثلا د ډوډۍ خوراک مرغوب ده راته ښه خوند راته کوي په طبیعت باندې خورو د اوبو څښل راته مرغوب ده او ترخه شیان بیا راته منفور دي زار نه خورو غلط شیان نه دغسې ورته معلوم شي ورته ښکاره شي دا نو هغه مقام د ولایت هم ده چې دغه معناوې پر کشف شي دا سړی نو ولي د کشف ورته حاصل شي یعنې هغه حقیقتونه ورته ښکاره شو دا د ولایت مقام ته ورسېد زموږ د تصوف په کتابو کې وایي اولیا معصوم نه دي محفوظ دي له بدې خاتمې څخه محفوظ دي ساتل شوي دي ځکه سړي ته چې د یو شي ضرر ښکاره شي اوس موږ ته دا ښکاره شوې ده چې مار سړی خوري بیا سړی ځینې مري زما 80 کاله کېږي تر اوسه مار نه یم خوړلی خو احتیاط ځینې کوم لړم نه یم خوړلی غونډک نه یم احتیاط کوم چې ما زه توهم د هغه پیدا شي تر هغه وخته یې لټوم چې څو مې توهم ختم شي دغسې اولیا چې دي دا احتیاط کوي له منفورو شیانو څخه ځان ګوري خاتمه یې محفوظه شي و اولئک هم المفلحون دا خلق په قیامت کې کامیاب دي اولئک دا کسان چې دي هم خاص دي المفلحون کامیاب دي فلاح والا دي کامیابی والا دي دا د آخرت ثمره ده ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون دا بیا دوه آیاتونه دي په دې دوه آیاتو کې د مجاهر کافر حال بیانېږي مجاهر کافر معنا ښکاره کړ په خوله م وایي زه کافر یم په زړه کې هم کافر دغه اعلی بیانوي د مخلصو مؤمنانو په مقابل کې مجاهر کافران دي هغه یې راواخیست ان الذین بېشک هغه کسان کفرو چې کافران دي سواء برابر ده علیهم پر دی انذرت آیات وبیرهم دی ام لم تنذر که نه وبیرهم دی یعنی ستا انذار و نه انذار پر دی برابر ده انذار دی ګټه و دی ته نه کوي داسې پر برابر د لا یؤمنون چې دی بیخي ایمان نه راوړي همیشه ایمان نه راوړي دلته یو سوال کېږي چې الله پاک وایي هغه کسان چې کافران دي پر دې انذار و نه انذار برابر د ایمان نه راوړي نو دا ولې وایي د نبي علیه السلام په انذار سره خو ډېرو کافرانو ایمان راوړ ټول عربي دنیا مؤمنان شو نو څنګه الله پاک وایي چې کافران ایمان نه راوړي د دې جواب دا ده چې ان الذین اسم موصولي ده موصول هم هغه څلور قسمه لري لکه الف لام چې لري یو عهد ذهني ده یو عهد خارجي ده یو استغراقي ده یو بل جنسي ده دلته په الذین کې موصول دا دغه ده عهد خارجي ده معلوم کافران په مراد ان په تحقیق سره الذین هغه کافران چې د الله په علم کې معلوم دي چې ابو جهل د امیه ابن خلف د فلان کفرو چې کافران دا معلوم کافران چې مراد دي دا لکه الله چې اخبار وکړي چې د ایمان نه راوړي داسې د ایمان نه راوړي پر کفر باندې موږ انذار د نبي علیه السلام او آدم انذار برابر ورته دا ولی ایمان نه راوړي
ختم الله مهر لګولی د علی قلوبهم پر زړو د دوی پر زړه یې د کفر مهر لګېدلی وعلى سمعهم پر غوږو یې هم د کفر مهر لګېدلی وعلى ابصارهم غشاوة پر سترګو یې پردي دا د دوی د دنیا حالت دلته خو بیا دا خبره راځي چې د دوی پر زړو د کفر مهر لګېدلی د بیا خو نو دوی په کفر سره ملامت نه دي نو خو الله یې پر زړو د کفر مهر لګولی د مجبور دي چې کافران نو بیا ولې پر دې کفر الله دوزخ نو دلته بیا هغه خبره کېږي چې لکه هدایت چې 4 مرتبې لري او دلالت هم 4 مرتبې لري یوه مرتبه یې د شک ده چې اول وار د سړي په حقایقو کې په ایمان کې شک پیدا شي دغه شک لره دا قابل د ازالې ده چې له یو چا سره خبر شریکه کې یا په خپله فکر کې وکړي یا یو عالم ته ورشي چې ما ته په فلانۍ مسله کې شک را پیدا شوی ده دا څنګه هغه به اقناعي جواب درکړي شک به دې لري شي دویمه مرتبه چې په شک سړی غوږ نه وباسي مرتبه د دلالت ته چې یو مخ بېلاري شي کفر یقیني زړه ته تیر دا هم داسې مرتبه ده چې ازاله یې راتلی شي چې له علماو سره خبره وکړي چې زما پر دا پلانۍ خبر ده یا عقیده ده هغه به اقناعي جواب ورکړي د ده تسلي به وشي درېیمه مرتبه یې د جدال د مجادلې د جدال دا معنا چې پر باطل باندې بحثونه کوي د باطل دپاره تبلیغ کوي د باطل کوشش کوي چې خپور شي څلورمه مرتبه یې د ختم علی قلبه ده په ختم و په رین و په تابه په دغو سره تعبیر ځینې کېږي چې دی درېیمې مرتبې د کفر ته ورسېدی پر کفر د کفر پر حقیقت بحثونه شروع کړو الله جل جلاله په دنیا کې درته دا جزا ورکوي چې پر رای د کفر ټاپه ولګېږي پر غوږو یې ټاپه ولګېږي پر سترګو یې پردې راشي دا یو تشبیه ده پر زړه خو ټاپه نسته لکه خط چې ولیکي اخر یو ټاپه د سخط پر وکې یا ټاپه پر ولګوي نو هغه کې بیا زیادت و نقصان نه راځي داسې هم د ده زړه داسې شوی د ټاپه پر لګېدلې د اوس زیادت و نقصان نه کې راځي غوږونه یې هم داسې دي سترګې دا یې د دنیا ثمره ده د دلالت دپاره چې سړی کار کوي الله په دنیا کې ده ته جزا دا ورکوي چې د تل دپاره یې له حق و له ایمانه څخه محروم وساتي او لهم دی لر عذاب د عظیم لوی عذاب په آخرت کې بیا د دوی دپاره به لوی عذاب دا اوس مختصر غوندې خبره یې په کافرانو ښکاره کافرانو کې وکړه ځکه د هغو کفر اسیم ظاهر د ډېر تفصیل ته ضرورت نه لري اوس درېیم قسم انسانان بیانوي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس بعضې له خلکو من هغه څوک ته یقولو چې وایي دا من چې آمنا بالله زموږ ایمان ده پر الله و بالیوم الاخر پر ورځ د آخرت زموږ ایمان ده وما هم بمؤمنین دوی ایمان لرونکي نه دي ایمان یې نسته درواغ وایي دا د منافقینو باس ده د منافقینو بیا یو خو 14 خصلته دلته بیانوي له هغه وروسته یې بیا 2 مثالونه وایي ځکه منافقین په اسلامي ټولنه کې په مسلمانانو باندې ګډ دي ضرر یې تر ښکاره کافرانو ډېر ده نو له دې وجې الله وضاحت هم ډېر وکوي او د دوی 14 خصلتونه یې هم بیان کړو او د دوی دپاره یې 2 مثالونه هم وویل له دې وجې چې مؤمنانو ته د دوی حقیقت ښه ښکاره شي او له دوی څخه پرهیز وکړي ځان ځینې وساتي ومن الناس بعضې له خلکو من هغه څوک د یقولو چې وایي دوی وایي چې آمنا زموږ ایمان د بالله پر الله و بالیوم الاخر پر ورځ د آخرت وما نه دي هم دوی بمؤمنین ایمان لرونکي نه دي الله ایمان په سخت رد کوي ما هم بمؤمنین دوی بلکل په هېڅ حالت کې ایمان لرونکي نه دي ایمان یې نسته په خوله خو د ایمان دعوه کوي خو ایمان یې نسته
ومن الناس من یې ووایي. من لفظ د مفرد ده، په یقولو کې ضمیر د مفرد ورته راجع ده. من له الفاظو د عمومه ده، په معنا کې جمع ده. په وما هم کې، په هم کې ضمیر د جمع ورته، وما نه دي هم دغه من په اعتبار د معنا سره ورته راجع ده. دا چل ولې دی کوي؟ دا یخادعون دی چل کوي، فریب کوي الله الاعلی سره. یخادعون الله دی چل کوي له اعلی سره، فریب کوي له اعلی سره، اعلی ته چل ورکوي. یخادعون مخادعې څخه مشتق ده، مخادعه له خداع څخه ماخوذ ده. خداع دغه ته ویل کېږي چې ښکاره کوي یو کار، حقیقت کې د بل کار مطلب. ښکاره د یو شی ښکاره کېږي، په حقیقت کې بل شی. خداع اصلي ماخوذ ده له دې څخه. عربو به ویل خدع الغدب. غدب سمساره ده، یو قسم حیوان ده، په دښتو کې وي. عرب یې ښکار کوي، بیا یې خوري. موږ د احنافو پر مذهب حرامه ده، نجسه ده، خو بعضې مذاهبو کې حلاله ده. عرب یې ښکار کوي، خوري. دا چې غار پرې کې په غار کې په دښت کې وي، غار ته ډېرې خولې ورکوي، یوه خوله دورې ورکوي، یوه دورې ورکوي، چل کوي. ښکاري چې راسي، دا په هغه ځای کې ځان ورښکاره کړي، بېرته ځان یې هم کړي. ښکاري هغه غار ته متوجه وي، دا راغلي وي پوره بله خوله وتلې وي، ځینې تللي وي. ده چې په خیال کې دا ورکړو چې زما د غار خوله دغه ده، حقیقت کې د غار خوله بله هم و، پر بله خوا ولاړه. دغه ته خداع وایي. ښکاره کوي یو شی، پټ بل شی. دلته یوه خبره خدا ده، یخادعون خادع، یخادع مخادعتا مفعله باب ده. مفعله خدا ده با یک دیگر خداع کردن، یو له بله چل سره ورکوي. نو دلته خدای اعلی ته چل ورکوي، اعلی خدای ته چل نه ورکوي، نو ولې مخادعه ویلې ده؟ موږ وایي دلته مفعله په معنا د اصلي فعل ده. په مفعله تعبیر ځینې سوی ده دپاره د مبالغې چې دوی ډېر چل کوونکي دي. کله کله مزید په معنا د مجرد د اصلي فعل راځي، خو تعبیر په مزید دپاره د مبالغې. یخادعون الله، دوی چل کوي له اعلی سره. دا خبره باندې هم سوال ده چې له اعلی سره خو چل نه کېږي. چل خو له هغه چا سره کېږي ستا په ټولو حالاتو خبر نه وي. یو شی ورښکاره کړي، هغه حقیقت ځینې پټ کړي. نو له اعلی خو یو حقیقت نه پټېږي، نو دوی له اعلی سره څنګه چل کوي؟ دی وایي چې دلته مضاف مقدر د یخادعون رسول الله والمؤمنین، د الله له رسول سره چل کوي. په ظاهره په خیال دا ورکړي دي زه مؤمن یم، په حقیقت کې کافر. دا مضاف مقدر. خو د الله له رسول سره چل دلته مضاف معذوب کوي، دا چل یې الله ته ظاهره منصوب کوي. له دې وجې چې چل له رسول سره دی، دا لکه له الله سره چل کوي. له رسول سره چې بد کار کوي، دا له الله سره. له الله سره چل کوي. والذین لغه کسانو سره آمنو چې ایمان یې راوړي. وما یخدعون، دی چل نه کوي الا انفسهم، دا له خپلو ځانو سره کوي. دا یې خپل ځان دوکه کوي. ځان ته په خیال دا ورکړو چې ما ګټه درته راوړه. ځکه خو د مؤمنانو په ورځ چې د ښې شپې غړي یې موږ هم پکښې یو، هغه غوړ ځای موږ ته راکوي. دا هم ګټه ده. که غنیمت تقسیمېدی موږ هم حصه پکښې پیدا کوو. که بل څه و پلانو په دې ټولو کې موږ حصه پیدا کوو. نو دا زموږ دپاره ګټه ده. ظاهر هم په زړه کې کفر، د کفر هم پټ ساتلی، د ګټه هم کړې ده. دوی ته ګټه ښکاره سوه، مګر ځان یې خطا کوي، ځان یې په نقصان کې واچي، او په قیامت کې بیا الله دوزخ ته واچي. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، په کښته طبقه د اور کې. خو ځان ته چل ورکوي، ځان یې خطا کوي. وما یشعرون، دوی شعور لرونکي نه دي. نفي د شعور یې ځینې وکړه. شعور هغه علم د حواسو د حیواناتو لرم سته. خر چې پر خړو اوبو راولي، په خړو اوبو خر نه ګډېږي، 400 یې پر وټېله کې نه په ګډېږي. ځکه د خره دا فکر وي چې ظاهر اوبه خړې دي، هغه بیخي نه معلومېږي. کېدلی شي چې غرق شي یا مې پر کته راواوړي، چې روڼي یې بیا دی انداز ولګوي، قرار پر ګټي.
دا شعور حیواناتو لرم دی د حیواناتو پر انداز هم نه دي د ضرر ځای نه کې ولي دی په نفاق کې په ګډ سو اخر وما یشعرون شعور لرونکي نه دي ولې دا کار وکړي فی قلوبهم مرض په زړو کې ناجوړي ده زړونه یې دی ناجوړه دي لکه سړي چې بدن ناجوړه چې هغه اصلي فعالیت پرېږدي د دوی زړونه ناجوړه دي هغه اصلي ګټه نه سای سنجولی د نفاق پر خوا باندې ولاړ په زاد ور زیاتوي هم دوی ته الله والا مرض ناجوړ چې الله آیاتونه نازلوي دی انکار پر کوي ناجوړي و نفاق یې زیاتېږي دنیا کې د دوی منافقت زیاتېږي ولهم دوی لره به په آخرت کې عذاب علیم درد رسوونکی او عذاب به وي بما په هغه وجه کانو چې دوی و یکذبون درواغ ویونکي دوی هلته درواغ وویل دوی ول آمنا بالله و بالیوم الاخر او ایمان یې نه دوی درواغ وویل ایمان یې نه